امریکا بالاخره په دې وتوانېده چې د کرونا وایروس واکسین جوړ کړي، خو څنګه او کله به بازار ته وړاندې شي؟ ویډیو را سره تر پایه وګورئ، خو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو اوریدونکو السلام علیکم. وروسته له هغې چې د نړۍ تر سلو زیاتو هیوادونو ته د کرونا وایروس خپل یرغلي وړ، امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې د یاد وایروس لپاره یو ډول واکسین جوړ کړی چې نن دوشنبه به وازمایل شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې یو امریکایي چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې امریکا توانېدلې د کرونا وایروس ضد واکسین جوړ کړي. ویل شوي د روغتیا مرکز د واکسین کارولو ته مالي مرستې ورکوي او دا کار به د واشنګټن سیډني په مرکز کې ترسره شي. د روغتیا پالانو په وینا دا واکسین به ښایي له 1 نه تر 1.5 کال پورې وخت ونیسي چې په لوړه کچه واکسین ترې جوړ شي. د معلوماتو له مخې د یاد شوي واکسینو ته 45 کسان چمتو شوي چې ورباندې وازمایل شي. دا کسان په کرونا اخته نه دي او ویل کېږي چې هیڅ ډول جانبي عوارض به ونه لري. اوس په نړیواله کچه هڅې او څېړنې روانې دي ترڅو د کرونا د مخنیوي لپاره یو ډول واکسین جوړ او د دې مخه ونیسي. کرونا وایروس د لومړي ځل لپاره د چین په ووخان ښار کې رامنځته شو چې په ټول چین کې زرګونه کسان ووژل او د 80,000 زیات پرې اخته شول. ورپسې ایران د دې خونړي وایروس کوربه شو چې هلته 6,000 څخه زیات کسان وژلي او له 10,000 زیات پرې اخته دي. د یادونې وړ ده چې په چین کې د دغه وایروس د له منځه تلو په حال کې دی او ټول روغتیا پالان یې نور کرونا اخته هیوادونو ته واستول ترڅو وکولی شي د دغه نړیوالې وبا مخه ډب کړي. کله چې دغه وایروس د چین او ایران ډیر وګړي طلب کړه، دواړو هیوادونو امریکا ته د بیولوژیکي جګړې په شک کولو ګوتڅنډنه وکړه. خو دا چې وایروس امریکا کې هم خلک ارامه پرې نه ښودل او سلګونه کسان پرې اخته شول، نو د دې وایروس د خپرېدو ماهیت یې لا هم پیچلی کړ. په کرونا وایروس د اخته کېدو لومړۍ علامه تبه، ټوخی، زکام، سردردي او سالنډي ده. په پوخ عمره کسانو باندې یاد شوی وایروس زیاته اغیزه لري ځکه د روغتیا پالانو په وینا د هغوی د معافیت سیستم کمزوری وي. له همدې امله د کرونا د وژل شویو کسانو لوړه فیصدي ډیر عمره کسان دي. اوس د ټولې نړۍ سترګې یوې اسماني مسیحا ته دي چې دغه وایروس کابو او له منځه یوسي. که امریکا دغه واکسین بریالی شو، په نړۍ کې خپره شوې ویره به تر یوه بریده راکابو او د ژور خفګان له امله کرونا ته ورکوونکي قرباني به 0 شي. که مو ویډیو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. مننه.